ګرانو همزولو السلام علیکم. دا دی بیا هم د ژوند کیسو خپرونې وخت را رسېدلی دی. لومړی به چې نن کیسې یوه لنډه برخه واورو. اخ وای 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 سترګې مې، الله سترګې مې ړندې شوه. اخ دا څوک وی؟ دا چیغې د ناصر په نوم د یوه هلک وې. دا چې په هغه څه وشول او ولې یې داسې چیغې وکړې، راځئ چې په ګډه کیسه واورو. اوف والا هوا ډېره ګرمه شوې. دا کوټه خو بیخي داسې توده ده، ته به وایې چې بخارۍ پکې لګېږي. صبر چې دا کړکۍ را خلاصه کړم. دا دی اوس به نو دلته په دې فرش باندې ډډه ولګوم. والا ډېر ستړی شوم، په پټي کې مې ډېر بیل وواهه. وعلیکم سلام توتی ګله، ستړی مشې، په خیر راغلې. توتی ګله راځه دننه کوټې ته راځه، کړکۍ خلاصه ده. اوهو توتی دا څه در باندې شوي؟ توتی جانه الله سره تر پښو په خاورو پټې، په خاورو کې خو نه یې رغړېدلی؟ خدای دې انصاف درکړي توتی جانه، داسې سپېره میره یې بیخي پېژندل کېږي نه. ستا په لیدو د ناصر کیسه را یاده شوه، هسې نه کوم وخت د ناصر کانه در وشي. سمه ده توتی جانه، کیسه په خلاصو غوږونو واوره، بیا به پوه شې چې دا کار سم دی که ناسم. ونه و په یوه شنو ښکلي کلي کې د ناصر، فاروق او کبیر په نومونو درې نږدې ملګري ول. دوی به هره ورځ د کلي په یوه خاورین میداني کې یو ځای لوبې سره کولې. یوه ورځ په میداني کې فاروق او کبیر په دې نه سره جوړېدل چې کومه لوبه وکړي. په دې وخت کې ناصر هم راورسېدو، په کبیر او فاروق باندې یې غږ وکړ. سلام علیکم ملګرو. وعلیکم سلام. ستړی مشې ناصره؟ تاسې ستړي مشئ ملګرو، لوبه مو تر اوسه نه ده پیل کړې. زه او کبیر په دونه سره جوړېدو چې کومه لوبه وکړو. نن فوټبال کوو، فوټبال ډېر خوند کوي. نه لرې که فوټبال، نن کرکټ کوو، زما کرکټ ډېر خوښېږي. چوپ شئ، زما خبره واورئ. زما یوه ډېره خوندوره لوبه زده ده، نن هماغه لوبه کوو. ناصره د خوسي لوبه ښیې؟ نه د خوسي لوبه نه یادوم، یوه بله ډېره خوندوره لوبه ده، ډېر خوند به درکړي. خو ژر یې ووایه، کومه لوبه؟ د خاورو شیندلو لوبه ده. دا څه ډول لوبه ده؟ یو بل ته به خاورې ورشیندو. ناصره ځه نو شروع کوئ چې ناوخته کېږي. دا دی، راځئ راپسې منډې کړئ ملګرو. هله هله کبیره ته زما خواته راشه، ټول یو ځای مه درېږئ. هلئ ناصره ما ته ډېر نږدې مه راځه. واخ واخ دا څوک و؟ دا چا داسې وکړل؟ واخ واخ. هغه ماشوم چې لګو څه ورباندې وشول؟ توتی جانه هغه فاروق و، مخ ته یې چا خاورې ور وشیندلې، ځکه یې چیغه کړه. سترګې خو به ډېرې نوې جوړې شوې. سترګې نه، فاروق سترګې په دسمال پاکې کړې او کور ته لاړ. اکا دا څه وشول؟ څه توتی جانه په دې بله ورځ بیا ماشومان د کلي په خاورین میداني کې د لوبو لپاره راټول شول. په دې وخت کې ناصر پر خپلو ملګرو غږ وکړ چې خبرو ته یې غوږ ونیسي. ای ملګرو ما ته غوږ ونیسئ، نن بیا هماغه پرونۍ لوبه کوو، سمه ده؟ هو ناصره بالکل هماغه لوبه کوو، پرون مو ډېر خوند ترې واخیست. زه نه کوم، پرون نږدې ړوند شوی وم. دې ډارن ته وګوره. ته ما ته ډارن وایې، اوس نو ګوره څنګه خاورې در شیندم. خی ډارن چې نه یې، راځئ چې شروع یې کړو. ای ناصره هله زما څنګ ته ودرېږه، رانږدې شه. هله ژر ژر وشینده، تکړه شه ملګریه. هله
اوس به م خوښ شم. خوند یې درکه؟ کبیره دې خوا ته راشه هله، دلته خاورې ښې پرېمانه دي هله. هلکانو زه یوازې یم، خو بیا هم تر تاسو ټولو تکړه یم. واه څومره خوند کوي. آفرین ملګرو، هله لاسونه وښوروئ، څوک به ډېر تکړه وي. هله اخ وای 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 سترګې مې، الله سترګې مې ړندې شوې. اخ دا څوک وای، اخ سترګې مې. ناصره وشول، ولې ژاړې؟ نږدې ورشئ پاشه. ناصره څه در باندې وشول؟ ولې ژاړې؟ خوږ شوی خو به نه یې. چا سترګو ته خاورې راوشیندلې، پوه نه شوم چې څوک وه. که راته معلوم شي بیا به زه ورسره ګورم. ناصره اول خو تا هر چا ته خاورې ورشیندلې، چې تا ته ډېر وشیندلې، بیا ژاړې او جنګ کوې. فاروقه مه ورپورې خنده، سترګې یې خوږېږي. دا وخت د خندا نه دی. ځه ځه دا وخت خندا نه دی، لوبه ده نو. ای فاروقه ډېر مه خنده، هم د تا سترګو ته خاورې راشیندلي. اوس پوه شوم. کښېنه ډېر مه غږېږه، ما نه دي درشیندلي، دروغ مه وایه. فاروقه ته ما ته وایې چې مه غږېږه. اوس به زه در سره جوړ شم، ولکه دې پرېږدم. زه به دې اوس خوښ شم، ګرېوان دې پرېږده، اوس به زه غږېږم. ناصره ته راځه، لاس دې ما ته راکړه. راځه جنګ مه کوه، په دومره وړه خبره انډیوالان جنګ نه کوي. ته خو بیخي حوصله نه لرې. پرېږده لاس مې خوشې کړه، له دې وروسته زه له تاسو سره لوبې نه کوم، له مخې مې وخوښئ. توتې ګوله، ناصر له فاروق سره تر جنگ وروسته له ملګرو مرور شو، بیا خپه او غمجن کور ته ولاړ. ناصر د شپې په کور کې ډېر نارامه و، په سترګو یې سخت درد و، له ډېره درده یې نالښت کاوه. سهار چې له خوبه راپورته شو، د مورې ورته پام شو چې د ناصر سترګې سرې او پړسېدلې دي. مورې حیرانه شوه او بیا یې له ناصر نه وپوښتل: وی ناصره زویه، دا سترګې دې ولې داسې پړسېدلې؟ مورې پرون مازدیګر د لوبو کولو په وخت کې چا سترګو ته خاورې راوشیندلې، ځکه پړسېدلې، ډېر درد هم کوي. وی زویه د سترګو درد دې ما ته راشه، د شپې دې ځکه نالښت کاوه، کاشکې خبره کړې دې وای چې په ګرمو اوبو مې درته وینځلې وای. مورې په کور کې د سترګو دوا نشته چې په سترګو کې واچوم، ډېر درد کوي. نه د سترګو دوا خو نشته زویه، ته صبر چې په ګرمو اوبو یې درته وینځم. دلته راوړم، لږه اوبه هم راوړم، داسې ومینځم. زویه سترګې مې درته ووینځلې. اوف زویه دا خو سره ته به هم لرې. مورې ستونی مې هم درد کوي. خیر دی حوصله وکړه زویه، ته د سر په دې بالښت کېږده، دلته ته صبر چې دا لمده ټوټه دې هم په ټنډه در کېږدم چې ته به دې لږه کمه شي. ته درې دغسې اوس نو لږ ارام وکړه، که ښه نه شوې بیا به دې پلار ته ووایم چې روغتون ته دې بوځي. اکا دې ناصر بیچاره روغ شو که نه؟ زما خو ډېر زړه پې بد شو. توتې جانه ته مه خفه کېږه، کیسې ته غوږ ونیسه. کله چې غرمه شوه د ناصر حالت ورو ورو نورم په خرابېدو شو، د سترګو پړسوب او دردونه یې لا ډېر شو، تبه یې شوه، وروسته یې سترګې پټې کړې او په ځان پوه نه شو. هی توتې جانه څه به درته ووایم. بیا د ناصر مور بیچارګۍ ډېره وارخطا شوه. د ناصر پلار ته یې وویل چې ناصر زر روغتون ته ورسوي. وای وای اوف دا څه دي؟ مه راځئ اخوا شئ، زما سترګو ته مه راننوځئ. الۍ الۍ ملګرو، له خاورو دې دغو هلک سترګو ته وپورته شي. الۍ مه کوئ مه کوئ، الۍ الۍ مه وژغورئ، دا تورې بلاوې ما ډاروي. الۍ ویې الۍ سترګو ته راننوځي، الۍ ویې. اوس به دې خوښ شم، صبر چې دا خاورې راواخلم. فاروقه مه کوه
مه کوه، په خاوره کې ډېرې بدې تورې بلاوې دي، مه کوه. ته صبر، تا زما سترګو ته خاورې راشیندلې، اوس به در سره جوړ شم. فاروقه مه کوه، خاورې سترګو ته مه راشینده، په خاوره کې تورې بلاوې دي. خدای دا لږ موسو ته خپله لږ سترګه او خولې او پوزو ته ورسوي. هلکه اوس څه ته ګورې؟ خاور در واخله ور ویشینده. ناصره چې ونه تښتې. واخ واخ سترګې مې والله. ناصره زویه مه ډارېږه، ته صبر چې په غېږ کې دې ونیسم. وای خدایه، دا خو د رښتون په بستر پروت یم، دا په ما څه شوي؟ وای وای پلاره. زویه په خوب کې دې چغې کړې، مه ډارېږه، زه در سره یم. ورور جانه دا د ناصر معاینات تر سره شول. داسې ښکاري چې د ناصر سترګې او ستونی میکروبي شوي دي. که یې ژر درملنه ونه کړو نو څه ډاکټر صاحب؟ وروره که یې ژر درملنه پیل نه کړو او همدا نن یې سترګې ونه وینځو نو بیا سترګو ته مشکلات پیدا کیږي. ډاکټر صاحب دا ناروغي له څه شي پیدا کیږي او څنګه سړی پرې اخته کیږي؟ ورور جانه د سترګو دا خطرناکه ناروغي له ککړو خاورو او دوړو پیدا کیږي او هغه ماشومان ډېر پرې اخته کیږي چې په خاورو کې لوبې کوي. رښتیا ستاسو له کلي څو نور ماشومان هم کلینیک ته راوړي وو، د هغوی هم همدا ناروغي وه، سترګې میکروبي شوې وې. پلاره ډاکټر صاحب رښتیا وایي، اوس پوه شوم چې زموږ سترګو ته خو دا میکروبونه له خاورو راغلي. موږ نه پوهېدو چې په خاورو کې لوبې کول مو سترګو او صحت ته دومره غټ زیان رسوي. دا هر څه مو له خپله لاسه پر ځان وکړل. دا ځل چې روغ شوم بیا به داسې نه کوم. ټول ملګري به مې هم پوه کړم چې په خاورو کې لوبې ونه کړي. اکا ناصر بیا ښه شو که نه؟ ډاکټر د سترګو دوا ورته ورکړه یا نه د سترګو؟ توتي ګوله ډېر اندېښنه مه کوه، خدای مه کړه ته مریض نه شې. اول ډاکټر د ناصر سترګې ور ومینځلې، بیا یې دوا هم ورکړه. ناصر یې بېرته له پلار سره کور ته لاړ. څو ورځې وروسته بېرته راک روغ شو. ښه شو چې ناصر ښه شو اکا. زه وروسته له دې له ښارو سره په خاوره کې لوبې نه کوم. لوبې ډېر ښه کوي توتي جانه. اوس خو دې واورېدل چې په خاورو کې رنګارنګ میکروبونه وي. که خدای مه کړه هغه زموږ سترګو، خولې او پوزې ته لاړ شي نو بدن ته مو ځي او ناروغوي مو. او اکا او پوه شوم پوه. دا ټولې خبرې به ښارو ته وکړم، ښارو ته. آفرین زما شین وزریه توتي. ښه اکا نو اوس مو د اجازه راکړه، د خدای په امان. ورځه په مخه دې ښه زما شین وزریه توتي. خوږو همزولو، دا کیسه مو چې واورېده بادشاهدین مشکور د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلې او محمد انور اندړ جوړه کړې وه. زموږ نړۍ زموږ راتلونکی.